ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني طالبانو ته یو پیغام را لیږلی دی. ډاکټر صاحب غني په خپل پیغام کې طالبانو ته ویلي دي که غواړئ چې نور هم پرمختګ وکړئ او د دغې ناوړه حالات څخه ځان وباسئ، باید افغان ولس ته فکر وکړئ. هغه ورته ویلي دي چې چاودنې کومه ګټه نه لري. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني ویل له دې ډول صورتحال د وتلو یوازینۍ لاره چاودنې او بریدونه نه دي، بلکې ژور سیاسي فکر او د ولس پر ژوند اجماع پکار ده. د طالبانو حکومت په روژه کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې تر حملو وروسته دعوه کړې چې پر امنیتي چارو برلاسي دي او په حملو کې په کړ کسان ژوند ونیسي. پرځول شوی ولسمشر په خپلو خبرو کې اوسنۍ واکمنان ته د واک په انحصار تورن کړل او ویل چې په دې توګه پر مخ نشي تللی. واک نیول اسان دي اما انحصار پایداره نه دي. په زور افغانان قانع کولی نشي. ضرور ده چې ټول افغانان له یو بل سره پر ملي اجماع وغږیږو او له دې لارې یو نقشې ته راشو چې د یو هوسا، آباد، آزاد او بې طرف افغانستان مو مخې ته ورسوو. د طالبانو په سمدستي ډول د اشرف غني تازه څرګندونو په غبرګون کې تبصره نه ده کړې، خو مخکې دا دریځ تکرار کړی چې دوی د اوسنۍ حکومت سرپرستان یا چارسمبالې دي او همداراز ټینګار کوي چې حکومت یې ټول شموله دی. طالبان د 2021 کال د اګست په 15 نیټه کابل ونیو. پر هم هغه ورځ اشرف غني هیواد پرېښود او تر اوسه په متحده عربي اماراتو کې اوسیږي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا خیر شرې.